دا د 1945 کال د اګست 8 ورځ وه. د جاپان په هیروشیما ښار کې د ګرمۍ موسم و. شاوخوا د سهار 8 بجې او ماشومانو ته په ښوونځیو کې د لومړي ساعت درسونه ورکول کېدل. په همدې وخت کې ځینو خلکو په اسمان کې یو امریکایي بوینګ B9 سوپر فورټرس الوتکه ولیده. د ځایي وخت له مخې چې 8 بجې او 15 دقیقې شوې له الوتکې څخه یو شی د ځمکې پر لور وغورځول شو. له لرې واټنه دا هیڅ داسې نه ښکارېده چې ګواکې دا د یو اټومي بم وي. تر 43 ثانیو پورې هغه شی له اسمانه د ځمکې پر لور راښکاره کېده، خو بیا د سترګو په رپ کې هر څه له منځه ولاړل. د ښار اوسېدونکو د خپل ژوند په وروستي شېبو کې یوازې یوه سخته لمبه ولیده، داسې لکه یو نوی لمر چې راختلی وي. د هوا د تودوخې درجه تر 4000 سانتیګراد پورې ورسېده. په خورا لنډه شېبه کې څه کم 80,000 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې موضوع تر اورېدو وروسته حتما داسې یوه پوښتنه پیدا کېږي چې آخر ولې پر جاپان اټومي بم وکارول شو؟ لامل یې څه و؟ د دې قصې پیل له 1940 کال څخه پیلېږي چې دا مهال د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې امریکا د چین د دفاع لپاره خپلې مټې رابډ وهلې وې او په کلکه یې ترې دفاع کوله. د هغه چین او امریکا چې اوس مهال د یو بل تر ټولو سخت سیالان دي. د دوهمې نړیوالې جګړې 3 کاله کېده چې یوې خوا یې جرمني او ایټالیا او بله خوا یې بریتانیا، فرانسه او نیدرلند وو. په دې جګړه کې امریکا هیڅ کومه برخه نه لرله او امریکا هم غوښتل چې په دې جګړه کې هیڅ ډول برخه ونه لري او بالکل بې طرفه پاتې شي، ځکه امریکا ته په لومړۍ نړیواله جګړه کې ډیر زیان اوښتی و او امریکا نه غوښتل چې په اروپا او اسیا کې په هر ډول جګړه کې د ځان ښکیل کړي. خو یو هیواد چې امریکا یې په مسلسله توګه ځوروله، هغه هیواد جاپان و. جاپان چې د طبیعي سرچینو له کموالي سره مخ و، له همدې امله د خپلو ګاونډیو هیوادونو ځمکې قبضه کولې تر څو خپلې طبیعي سرچینې له همدې لارې پوره کړي. د چین، کوریا او تایوان په مختلفو ځایونو یې خپل یرغل کړی و. جاپان په آرام سمندر کې هم مالیزیا، اندونیزیا او فیلیپین ته د نیولو اراده لرله. خو دلته اصلي ستونزه دا وه چې په هغه وخت کې مالیزیا د برتانیا مستعمره وه، اندونیزیا د نیدرلند او فیلیپین د امریکا مستعمره وه. د دې هیوادونو نیول جاپان ته لویه ستونزه جوړولی شوه، ځکه امریکا جاپان ته هیڅ وخت د دې کار اجازه نه ورکوله. او بلې خوا هټلر د جاپان تر شا ولاړ و او هټلر چې د برتانیا او امریکا تر ټولو سخت دښمن و. د جاپان دې هڅو ته په کتو امریکا پر جاپان د تیلو بندیز ولګاوه، په داسې حال کې چې جاپان خپل 80% تیل د امریکا څخه اخیستل. امریکا دا شرط وړاندې کړ چې جاپان باید له چین څخه خپل ځواکونه وباسي او موږ به بیرته د تیلو بندیز لرې کړو، چې د جاپان لپاره دا تر ټولو ستونزمنه پرېکړه وه. یوې خوا که جاپان له چین څخه خپل ځواکونه ایستل، نو ټولې نړۍ به داسې انګېرله چې جاپان د هټلر ملاتړ سربیره امریکا ته تسلیم شو. او له بلې خوا د تیلو کمښت و چې له امله جاپان له مختلفو ستونزو سره مخ و. جاپان داسې پرېکړه وکړه چې ځواکونه به یې له چین څخه نه وباسي، بلکې په یو داسې پلان یې کار وکړ چې په اندونیزیا به هم حمله وکړي. خو دا کار دومره اسانه نه و، ځکه اندونیزیا د نیدرلند مستعمره وه او دلته د نیدرلند قاطع ځواب سره مخ کېده. او بله ستونزه دا وه چې اندونیزیا ته تر رسېدو مخکې اړینه وه چې دوی لومړی باید په فیلیپین حمله وکړي. فیلیپین چې دا مهال د امریکا مستعمره وه، جاپان په دې ډېر ښه پوهېده چې که مو پر فیلیپین حمله وکړه، د امریکا قاطع ځواب سره به مخ شي او امریکا به د آرام سمندر د پرل هاربر سمندري اډې څخه پر جاپان برید وکړي. د جاپان پوځي مشرانو داسې پرېکړه وکړه چې لومړی باید د امریکا په دې سمندري اډې داسې حمله وکړي چې په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. همدا و چې جاپان په پرل هاربر سمندري اډې د برید لپاره چمتووالی نیسي. 2 جنګي بیړۍ، 9 پورتلونه، 10 وژونکي جنګي بیړۍ او 414 بم غورځوونکي الوتکې وې. دا الوتکې د 6 الوتکو وړونکو بیړیو په واسطه د پرل هاربر سمندري اډې په خوا روانې کړې. بله خوا که د دې په مقابل کې د پرل هاربر سمندري اډې ته وګورو، په دې اډه کې 8 جنګي بیړۍ، 9 الوتکو ضد بیړۍ، 4 اوربیتالونه او 390 جنګي الوتکې موجود وې. له امریکا سره په دې اډه کې خورا زیات مهمات، پوځي وسایل او ځواکونه وو، یعنې دوی په اسانۍ سره کولی شول چې د جاپاني پوځ د برید مخه ونیسي. خو که چېرته دوی د دې برید اړوند خبر ترلاسه کړی وای، خو جاپان هڅه کوله چې د دې برید راز پټ وساتي او ناګهانه پرې برید وکړي. همداراز د جاپان څخه وتلي ځواکونو د 8000 کیلومتره واټن په وهلو سره د پرل هاربر سمندري اډې ته 370 کیلومتره نږدې شول. دا هغه نقطه وه چې له همدې ځایه پر اډې د برید لپاره الوتکې پورته شوې. دا د دوهمې نړیوالې جګړې تر ټولو وحشتناک برید و او تر اوسه امریکا پکې هیڅ ډول برخه نه لرله. د 1941 کال د ډسمبر په 9 د سهار 9 بجې او 50 دقیقې وې. څه کم 400 جاپاني الوتکو په پرل هاربر اډې برید وکړ. امریکایي ځواکونه چې د دې برید څخه بیخي ناخبره وو، ناڅاپي برید پر قیامت جوړ کړ. جاپانیو جنګي الوتکو پر اډې د بمونو باران پیل کړ. دې بمباریو پر اډې تر 15 دقیقو دوام درلود. تر دې وروسته الوتکې بیرته ولاړې او امریکایانو داسې ګمان کاوه چې ګواکې بمبار ختم شو. خو برعکس د 10 دقیقو وروسته یو ځل بیا الوتکې راغلې او خپل عملیات ته دوام ورکړ. کومې برخې چې په اډه کې څه ناڅه روغې ښکارېدې، هغه یې هم په بشپړ ډول ویجاړې کړې. تر پوره 1 ساعت او 15 دقیقو دې بمباریو دوام وکړ. د امریکا د پوځ 20 وسلیز، 8 جنګي
بیړۍ او څه باندې 300 الوتکې په بشپړ ډول له منځه یوړې. ځمکه او اسمان سرو لمبو او تورو لګیو په سر اخیستی و. د څه باندې 1 ساعت عملیاتو وروسته الوتکې بیرته ولاړې. همدغه بېرحمانه برید لامل شو چې امریکا هم دوهمې نړیوالې جګړې ته ورښکېله کړي او د دې برید وروسته امریکا جاپان ته ډېره سخته غوسه وه او سخت اخطارونه هم ورکړل او د جاپان مقابل د سختې جګړې اعلان وکړ. پوره 3 میاشتې امریکا د پرل هاربر سمندري اډې د بیا رغونې کار په چټکۍ ترسره کړ. ان ځینې بیړۍ د اوبو تر راویستو وروسته ترمیم هم کړې او پوره 4 میاشتې وروسته امریکا پر جاپان هماغسې برید وکړ کوم چې جاپان پر پرل هاربر سمندري اډې کړی و. د 1942 کال په اپریل میاشت کې امریکا د جاپان پر پلازمینه توکیو سختې بمبارۍ وکړې. په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا لخوا دا لومړی بمباري وه خو وروستی نه وه. تر راتلونکو 4 کلونو پورې د جاپان او امریکا دې نښتو دوام درلود چې امریکا یې څه ناڅه ناچاره کړې وه. خو بیا هم په دې جګړه کې امریکا پر جاپان یو څه برلاسی شو ځکه چې امریکا تل جګړه له خپلې خاورې لرې ساتي. جاپان چې د دې جګړې له امله خورا زیانمن او کمزوری شوی و خو بیا هم د امریکا پر وړاندې په هیڅ صورت ماتې نه منله. د 1945 کال په اګست میاشت کې امریکا د جاپان پر وړاندې خپل تر ټولو قوي ځواک وکاراوه. بالاخره د 1945 کال د اګست 4 ورځ د سهار 8 بجې او 15 دقیقې وې چې د جاپان هیروشیما ښار د پاسه اسمان کې یوه بوینګ B9 سوپر فورټرس الوتکه تر سترګو شوه. دې الوتکې د 4400 کیلوګرام د لیټل بای په نوم اټومي بم له ځان سره راوړی و او ناڅاپه یې د هیروشیما پر ښار خوشې کړ او د 43 ثانیو ځمکې تر رارسېدو وروسته یوه زوروره چاودنه وشوه چې د سترګو پرب سره هر څه له منځه ولاړل. لکه څنګه چې انځور کې وینئ چې د اور یو توپ لرونکی شکل یې رامنځته کړ. د دې بم چاودنې له امله دلته د هوا د تودوخې درجه تر 4000 سانتیګراد درجې پورته شوه. دا په تاریخ کې لومړی کارول شوی اټومي بم و چې په څو ثانیو کې د هیروشیما ښار تقریبا ټولې ودانۍ او انسانان له منځه یوړل. د جاپان پوځي مشران حیران شول چې دا څه راوشول. دوی په همدې فکر کې و چې 3 ورځې وروسته یعنې 9 د اګست د امریکا لخوا یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځول شو. دا بم مارک 3 اټومي بم و چې فټمین په نوم یادېده چې 4670 کیلوګرامه وزن یې درلود او د دې بم غورځېدو سره د ناګاساکي ښار په بشپړ ډول له منځه لاړ. دا هغه 2 تر ټولو لوی اټومي بمونه و چې لومړي ځل لپاره په جاپان کې په انسانانو وکارول شول. د څېړنو مطابق په دې 2 بمونو کې د ناګاساکي او هیروشیما ښار څه د پاسه 280,000 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. بالاخره د یوې اونۍ وروسته جاپان د امریکا پر وړاندې تسلیم شو او نړۍ کې د جاپان د تسلیمي خبر په چټکۍ خپور شو او ټوله نړۍ یې حیرانه کړه او د جاپان د تسلیمي وروسته دوهمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده جاپان او جرمني له سختو ویجاړیو سره مخ وو. امریکا د دواړو هیوادونو په بیا رغونه کې مهم رول ولوباوه او امنیتي تړونونه ورسره لاسلیک کړل. امریکا ژمنه وکړه چې د بهرني برید په صورت کې به د جاپان او جرمني په کلکه دفاع کوي. په بدل کې جاپان او جرمني د اټومي وسلو له جوړولو ډډه وکړه او خپل پوځي ځواکونه تر ډیره د دفاعي موخو لپاره محدود وساتل. د وخت په تیریدو دواړه هیوادونه د جګړې له کنډوالو څخه راووتل او د نړۍ ستر اقتصادي قدرتونه شول. نن هم د امریکا امنیتي چتر د جاپان او جرمني د دفاعي ستراتیژي مهمه برخه ګڼل کیږي. دا بیلګه ښیي چې کله یو هیواد په اقتصادي پرمختګ، تعلیم او ټکنالوژي تمرکز وکړي، کولی شي له جګړې وروسته هم د نړۍ په مخکښو هیوادونو کې ځای خپل کړي.